چې هر قسم تکلیف چې راځي نو دا د الله د طرف نه کته چا مړم کړي نو دام په الله مړ کړي نو چار کله الله په مړ کړي نو بیا دا ستا قاتل به خدای پاک رانی سی ولی او ټول عمر به په دوزخ کې ولی اچي دا سوالم دماغ کې راغی چار کله معاملې ټول د خدای دا نو کزه چا مړ کړم نو دا وجلم په خدای نو چار کله خدای په مړ کړم نو بیا به دا قاتل نیسی ولی او په جهنم کې به ولی اچي عزیزانو دې مقام کې لږ بندے بحث د علماء متکلمینو دې کې څه لږ اختلاف د بعض علماء دا مذهب دی چې انسان مجبور محض دې چې څه کوي نو دا په خدای کوي زمون دا ائمه مذهب دا دی چې انسان چې دی دا مجبور محض نه دی انسان ته الله پاک د یو شی اختیار ورکړي هغه شی دا دی چې د زړه اراده او د زړه قصد د زړه د اراده او د زړه د قصد اختیار چې دی هغه الله انسان ته ورکړي اوس چې ته زړه کې اراده وکړي چې زه زنا کوم او بیا لار شي زنا وکړي نو تابع الله پاک نیسی په دې یو ټکی چې تا په زړه کې اراده د زنا وکړه ولی بجای د زنا د اراده تا اراده د یو نیک کارم کولې شو نو چې تا اراده د زنا وکړه نو په دې به مؤاخذه کیږي اوس مخکې روانېدل التدلل بدفعلی کول دې سره بیا مشیت د پروردگار عالم متعلق شي نو تانا به مؤاخذه چې دا هغه صرف ستا د زړه په اراده باندې کیږي اوس دلته دوه فرق یو دا چې تا اراده د زنا وکړه نو الله پاک با په دې اراده ترغه ستا په عمل نامه کې ګناه نه لیکي چې تر څو پورې دا زنا بالفعل تا کړی بالفعل دې دا زنا کړی نه نو په دې نفس اراده د ګناه به الله ستا عمل نامه کې دی او اراده د نیکۍ دې وکړه اراده د نیکۍ دې وکړه چې زما مستا اوس لار کې صدا سي واقعات پیښ شو چې جګړه واو تم پکې ونختی او پکې واله شوي او غرزه دي نو ستا په عمل نامه کې با الله ثواب د پورا منځ لیکي ځکه چې تا اراده او نیت د مانځ کړو ما خبره پوي نو د نیکۍ چې صرف اراده وکړي نو به ثواب مکمل ملاويږي او د ګناه چې اراده وکړي او تر څو پورې دی هغه ګناه کړی نه نو تر هغه پورې ګناه نه ملایي اوس دا
داغه کرم او داغه مهرباني ده کوي له چې نه چې نیت د ګناون کې نو ګناه بدر تلی کې عمل نامه کې نو موږ به څه کړی وي لکه پرون رانه یو ډاکټر تاسو کو چې اسه دا خلک ټول ماته سلیونی ښکاري دا روغ نه دي د دې دماغونه خراب وی چې په دې جنت کې دومره لوی ځای ته څه ضرورت دی خو یو کوارټر غوندې پکار دی چې سړی پکې اوسېږي او دومره لوی ځای وایي چې سل کاله به پاس مزل کې او ګرځې او راګرځې به دومره لوی ځای ته څه ضرورت نو ما ورته وایي چې ته MBBS ډاکټر وی چې او مال مخکې د څه اراده ده وی انګلند ته مې خیال دی چې MRCP وکړم نو مال دومره لوی سفر او تکلیف ته څه ضرورت دی خو سلنډی کمپیوټري به دې زده کړی وی چرته به دې دکان کې ناست وی سونډ سپیرکای به دې خرڅولې اوس لندن ته بځې او MRCP بکې چې MRCP وکړي او بیا راشي بیا به څه چل کوي چې بیا به زه سپیشلیسټ مخکې به بیا څه کوي واده به کوم بچي به مې کور مې به دې څه خیالي وی که دولت مې ډېر وګټلو بنګله منګله به یو ما بنګلې څومره ایریا کې وی چې چا 10 کناله کې د چا 15 کناله کې نو مالدان نیت تی اوس نه دی ویلی او کنه مالدانیت څه کې خدا د پلار دی دلته وړوکی غوندې کورکۍ چې دی دې کې به اوسېږي که نه نو بنګلې ته به دې څه وی نه جي چې سړی ترقي وکړي نو لوی ځای والا پکار نو مال په دې سترګو ړوند شي چې دا تا په MBBS کړی چې د جنت غوندې ترقي یافته ځای ته ورشي اول ته ته په کوټنۍ کې ناست دی په کوټنۍ کې او ستا په مخ کې چې دلته ادنا خلکو هغه په هغه کمرو کې ناستي چې یوه کمره به د ملغلرې وي او دا یوې کمرې پلنوالی به شپېته میله وي نو چې هغې په هغه کمره کې ناستي او ته په کوټنۍ کې نو خدای نه به شکوه نه کوي ګیله به نه کوي ویل جي بس توبه والله اوس پوه شو اوس پوه شو او د خدای په رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خدای په ټول خدای کې چې کوم مقام خدای مال را کړی دی نو هغه مقام په خپل خدای کې چاله بل چاله خدای نه دی ورکړی بل چاله نه بیا یو داسې ځای خدای ساتلی دی چې هغه یې لا مال را کړی نه دی نو مونږ ته یې ویلي دي پیغمبر چې اذان وشي او دعا کوي نو چاته یاد ده اذان نه وروسته دعا تاسو غټوړو ګرګر شروع کړو په څه پوي اورېږي تاسو یاد ده پاسو درو وای آت محمدا الوسیلة والفضیلة ورپسې والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وګوره پیغمبر ویلي چې اذان وکړي نو ګوره چې ما عطا وابعثه مقاما محمودا وګوره پیغمبر ویلي چې اذان وکړي نو ګوره چې ما هیر نه کوي زما خدای ته وایي
چې یا الله زمونږ د محبوب ته درجه رفیعه ورکا او وابعثه مقاما محمودا، اے اللہ غا مقام محمود ته ولېږه. نو پیغمبر وایي چې صوت به لا داسې دي چې دا غیر صحیح زمام هغې ته نه ده. تاسو خیال راغی؟ نو ما د پاره بنده لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي ورته راغی وی عمره ته روان یم یا حج ته روان یم، دعا راته وکړه. حضرت عمر ورته وایي چې یا اخیا، اخی رور ته وایي، اخی د هغې تصغیر دی، اے رورګوټیا لا تنسانا فی دعائک، اے رورګوټیا چې مکې ته لاړ شي چې ما په دعا کې هېر دی. حضرت عمر ورته وایي. تاسو خیال راغی؟ یا اخیا لا تنسانا فی دعائک چې ما په دعا کې هېر دی. پیغمبر سردار کونین صلی الله علیه وسلم، هغه سردار کونین چې چاته خدای ویلی دي چې والضحا، اے حبیبا زما دې د خپل ذات قسم ستا په دې ښایسته مخ باندې، واللیل اذا سجا، او اے حبیبا زما دې ستا په دې تور زلفو قسم، داسې قسم خدای په هیڅ شي نه، ستا په دې مخ مې دې قسم وي او ستا په دې زلفو مې دې قسم وي، ما ودعک ربک وما قلا، ما ته پرېښی نه، وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى. اے حبیب ستا په مخ او ستا په زلفو مې دې قسم وي چې هغه شی به درکړم چې ته پرې راځې. الله، څه د عقل خبره ده؟ یا زمونږ غوندې د سرونو عقل او د دې رسایي دې ته کېږي. ولسوف یعطیک ربک فترضى، چې په څه ته راضي کېږي هغه به درکوم. پیغمبر نه تپوس چې ته به په څه راضي کېږي په قیامت کې چې خدای به یې درکوي. وایي زما رضا به په قیامت کې صرف دا وي چې زما یو امتي دوزخ ته لاړ نه شي. تاسو خیال راغی؟ زما لویه رضا به دا وي. عزیزانو، علماء محدثین وایي چې یو سړي باندې به حکم وشي، تله به ولاړئ، نیکۍ بدۍ به تللی کېږي، حکم وشي چې دا بوځئ جهنم، نیکي نشته او بدي ډېره. حضور به وفرمایي چې دا سړی را واپس کوي، چې را واپس یې کي د پلانې د پلاني زوی، وایي به یا رسول الله مخ نشم لګولی تا سره، وایي بخا پیغمبر به یو چیټ ولیکي او د هغه د ده د نیکۍ په تله کې به یې کېږي، ملایکو ته به یې اوس اوچته کوي تله، چې اوچته یې کړي چیټ به پرې دروند شي. چیټ کې به لیکلي چې ته یوه ورځې بې اختیاره په ما درود ویلی، نو یو درود به د غرونو عمره د ګناهونو نه دروند شي او د روان دوزخ ته به یې واپس کړي او جنت ته به. نو هسې عرض مې دا و چې هغه ډاکټر ته ما ویل چې د خدای بنده د الله د نعمتونو نه خو سردار کونین هم بې نیاز نه و، او امت ته یې ویلي دي چې ما د پاره درجه رفیعه او مقام محمود د خدای نه غواړئ. تاسو خیال راغی؟ نو عرض دا و چې
مبتلا په امتحاناتو کې دا ذوات اقدس د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام لوی مبتلا او امتحانم اول نمبر نشانه چیو د امتحاناتو نو هغه پیغمبران او سړی مرم کو در باندې خدای او دې بنی سیم په د دې آسان جواب او دا جواب قرآن کړي دا خلق کفر ولی کوي یا الله د دوی په زړونو باندې مهر ولی ووالو قرآن کې راځي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم د دوی په لدی چې مور وانه یا الله نو بیا به نسی ولی د دې جواب قرآن په خپل کړی چې د دوی په زړونو مور وانه وجه بل تبع الله بكفرهم دلته به د پاره د سببیت بل تبع الله بكفرهم الله د دوی په زړونو مور چې ووالو نو سبب د دوی کفر دی چې دی د دې کفر نه منې کېده پیغمبران اتقیا د دین ستړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې جبا داغه غوندې شان داغه وجاهت داغه حسن هغه ستړي شو او ابو جهل اللعین غوندې او عبد الله ابن ابي ابن سلول غوندې او ابو لهب غوندې نه سمېده چې نه سمېده نو الله وې اوسه تفریدا ما د دوی په زړونو مور ووالو او دینه بعد زه پوهېږم نو بل تبع الله بکفرهم د دوی په زړونو مور چې دی د هغې سبب هغه د دوی کفر لکه یو سړي ته وایي هلکه دا کوری دی ما ورځم او دی ورځم ما ورځېږي ورځم خو چې یو شل دېر څلوېښت سل ځله ما ووایي او دی پې ورځي نو ته والا رستو نه ټېلم ورکړي چې زخ دی دی ګورم وران که ورپسې چې دا ورمېږدي مات شي تاسو خیال پیغمبر راغی هلکه ما د بوتانو پرستش مه کوئ نه کوئ خدایان ډېر مه منئ نه کوئ زما پیغمبري نه من پیغمبر نه کنی دا سپوږمۍ دوه ځایه که ته رښتیا پیغمبر یې هغه وی دا په ګوته اشاره او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکرې شو ټیک شو کاڼي راوړه په لاس کې گر رسولی چیست در مشتم نهان که ته پیغمبر نو وایه زما د لاس کې څه دي گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری زراز آسمان ته چې د آسمانونو په خبرونو پوهېږې زما د لاس کې ووایه چې لاس کې مې څه دي سنگ آین در کفه بو جهل بود گفت ای احمد بگو تا چیست زود ما دیلا اغوی زویم چې ستا لاس کې څه دي او که ستا لاس کې څه دي دا پخپله ووایي وی نه دا پخپله نشي ویلی تی ووایه پیغمبر په یو ګوته ورته اشاره هغه لاس د ابوجهل ته وکړه د لاس د ننه آواز راغی لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صف د ننه آواز راغی لا اله الا الله محمد رسول الله دا ابوجهل په لاس کې مونږ کاڼي یو دومره یو ایم پس مکر وشت وی په دیم جادو چل تاسو خیال معجزات مشک اوبه راوړ
ګوتې ورته کېږدي مشک نه اوبه راړئ شپېته اتیا کسانو او دسمو کو ویم څکلې چې مشک داسې کو مشک همغسې ډک وویل په اوبو یم جادو چل تاسو خیال راغلی چې د دې ټولو کرتوتونو سره بیا مه منه نو الله وی ختم الله علی قلوبهم ما د دوی په زړونو مور والو اوس به دی نه پس د دوی زړه قبول د حق نه کوي نو جواب قرآن کو چې بل تبع الله بکفرهم الله د دوی په زړونو مهر چوالو سبب د دوی کفر دی قرآن کې ان شاء فلیؤمن وان شاء فلیکفر کستا رضا وشي نو مسلمان شاه او که رضا دی وشي نو کافر شي ان شاء معنا دا چې الله اختیار ورکړی هر سړي ته چې دا لار سمه ده او دا کږه ده عقل کامل او عقل سلیم مې درکړی دی عقل کامل او عقل سلیم بیا قوت شامه مې درکړی قوت شامه پېژنې سپېږمې مې داسې درکړي دي چې خولې له څه شی راوړې نو پته ولګي چې دا څښا دی او که پلي اوس بېله خبره ده چې د بعضې سړي قوت شامه نه یو سړي ما ته خبره کوله کراچۍ کې چې بارانونه وشي نو هلته د اوبو نکاسي سیسټم ډېر کم نو نیم کورونه په اوبو کې ډوب چې اوبو کې ډوب وي نو د هغه سړي د کور د ټټۍ مرمت کېده او ورسره خپل ملګری وغلی او دسمات یې ورغلی چې اودسمات یې ورغلی دی هلکه څه وکړم هغه ورته ویل دا د حلوا ډبي نه کراچي وال چېرته لیدلي دي د حلوا ډبی پروت ویل دې کې وکړه په هغې کې اودسمات یې کړی دا ملګری هم شیطان غوندې او سر یې پې بند کړی دی د پاس او صبح دی او باران دی او د هلکان پکې لامبو چې لامبو وایي هغه ډبی هغه اوبو ته غورځولی او دی پاس نه ورته ګوري هلکانو چې ډبې لیدلی چې دا خو د حلوا ډبی راغی په اوبو کې ورمنډه کړې چې ورمنډه کړې چې ډبی رانیولی دی یو نه رانیسي بل نه کار ډبي نه چې سر لرې کړی دی نو د بوډا سړي او دسمات او تمام سم حلوا بس پکې لاس داسې کړی دی خولې ته کړی چې خولې ته کړی دی نو خو خولو وروسته ولا پته لګېدلی چې د دې خو څه بډا خوند نو هغې وروستو بیا ټیپوینګ کړی دی چې دا خو غول دي نو تو وایه چې د چا قوت شامه کار نه کوي او بوی نه وړاندې غول په خوله ومنډي تاسو خیال راغی سپېږمو مطلب دا دی قدرت دا شی په دې ځای کړي پکاو چې دا پوزه په سټ کې وي چېرته په تندي کې دا د ګرینګو شی دی او صاحب په خولې د پاسې ټومبلې دا دې دپاره چې خوله پاک شی دی چې څه شی وله راوړې نو اول به بوی کې نو هغې نه وروسته بیا خولې ته خبرې وګوره زما خبرې وګورئ دا د لاندې نه روزي پاس نه راځي لاندې معده ده د ګنګۍ مرکز دی چې دې ځای نه راشي دې مرۍ ته نو دې دماغو کې بیا د دې خبرو اورحالین کېږي هره خبره دماغ اورحالین کوي نو بیا یې بار راوباسي نو هره خبره چې کوي داسې لږه سکته او سوچ به وکړي دا سوچ دا د هرې خبرې اورحالینګ دی د دماغ اوله خبره چې بیډه ته د خولې نه وځي دا هغه دماغي اورحالینګ یې ونه کړي غولو نه راوتي او غولې د خولې نه وځي تاسو زمونږ د خلکو دا خبرې اورئ بس خولې نه یې غولي هر سړی چې غول خوري لګیایي تاسو خیال لرئ هر سړی یو لوی سره امام پسې ولاړ دی سلام چې وګرځېدو امام ته وایي چې ملا صاحب وایي چې وایي نن خو ته د لمونځ کې د کټي شان ته هین کېدي هغه غریب غلی ماړه کې خیال وکړو چې دا اوس د سړي زوی نه دی لمونځ کې چېرته امام بیمار اول خو تاسو په ایمان وایي امام په مصله ولاړي نیت وتړي الله الحمدلله رب
الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک ټوخي یو مقتدی دا ویلي چې استاد ټوخیږي د شربت پیسې درته کته ویلي ته دې نیولای په مسله ولاړی چې تاسو تاسو کړی چې استاد کړه ګولو پیسې سره چې ته ګولای درته راو دله تکرای چې نن خو د کټیشه ته هین کې دی نو قرات نه شویلې په دغه سترګورون چې تاسو دوی کوي دا قرات وایي نه شویلې بیمار راځي چې ډاکټر ته دی بوزي دا دل راوړم ګولای دل راوړم دا درې کړی مړی د ناس ته قرات بلی شي ویلې استاد مړی د ناس ته چې په لو ګولای در سره راوړم دا نه دي نو ابدا خپه نشي زمونږ والله کنه منځونه نم بزرګي دا او بس یو عادت را پرې وته دي تاسو خیال راغی یعنی هغه ورځ یو سړی منځونه کوي او هغه یو خبره وکړه چې بالکل د کفر خبر چې پیغمبر حضرت عثمان ته دولونه زکه ورکړي وي چې حضرت عثمان مالدار یعنی پیغمبر لور په مالدارو پسې ګرځولې وه نو که عثمان مالدارو نو حضرت علی خدا سي وګیو چې هغه سره خو د لومبۍ شپې د اوربشو د روټۍ پیسې هم نه وي نو هغه له بیبي فاطمه بیا ولې ورکړي دا زمون خلقو خبرې دي او دا زمون خلق دا پاکستان وران دی د بیړي غرق کړه ځکه چې د سړي زامن پکې ورک شو د سړي بچي نشته په دماغو کې دا هغه د ګونګټ د ذات د بوراو د ګونګټ یارانه وه نو بورا به ګونګټ لا وخت راتلو ګونګټ بنتلو د بورا ځای بورا ورته وی اورس ختم زما ځای تراشه بس ترازه خو چې ډېر مجبور کړه دې ګونګټ ورته خدا سبا به درځم نو بورا په چمنونو کې او په ګلونو کې اوسېږي او ګونګټ چې دې په غلو کې اوسېږي ګونګټ د شپې خیال کړی چې یار له ورځي داغه خوراک خود ګلونو رس دی او زما خوراک غون دی نو زه به هلته خورم څه خو زه چې ځې نو خپل ټفن کیریل کې خپل راشن ځان سره یوسم نو د شپې د غلو دوه وړی جوړې کړي دي یعنې په یو سپېږمه کې ایښې او بله په بله کې چې هلته که وږی شو بیا به دا وخوري سبا له بورا راغلی دی ګونګټ صاحب ورسره روان شوی دی ګلونو ته یې بوتلی دی صاحبه بورا ورته ګرځي دا ګلاب دی او دا رمبیل دی او دا چامبیل دی او دا پلانې ګل دی او دا پلانې ګل دی او دا ټوله ورځې په یار باندې د ګلونو سیر مازدیګر ورته وایي چې اشنا څه پوه شوې په دې ګلونو په دې بویونو خوند هغې وایي نه وی وایي د ګل مل بوی در نه راغلی خدای راستی کوي نه د ګلاب نه د رامبیل نه د چامبیل د هېڅ شي بوی در نه راغلی وی والله که پې پوهېږم وی چل څه دی بیخ دي زما رشین شو په دې ګلونو ګرځولو او ته پې پوه نه شوې هغه ورته سپېږمې داسې کړې زه به د ګل په بوی څه پوهېږم دا وګوره د غلو روړی په سپېږمو کې پرتې بورا ورته وی اذا كان اتباع سوء اذا كان اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب د چا چې فطرت ګندۍ او خمبيري پلیت او مرداري هغه په کروڑها ګلونو کې کو ګرځي نو اغلب مغه د غلو بوی ورزي ځکه چې دا سپېږمې د غلو ډکي زمون خمبیر پلیت دی خمبیرم ګنده دی په دماغو کې ګنګي پرته ده مونږ لا د ګلو بوی چېرته دی اول تاسو په ایمان ووایئ او بیا یې په ایمان ووایئ
د خدای نه لوی محبوب به چېرته پیدا شي، د پیغمبر نه لوی محبوب به چېرته پیدا شي. ووایئ په ایمان چې د خدای خبرې ډېرې خوندناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوندناکې دي؟ وایي ماما دا د چا چې ښځې شته د پیغمبر خبرې ډېرې خوندناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوندناکې دي؟ ووایي په دغه ایمان چې دا په جومات کې ورته ناست دی چې د خدای خبرو ته ډېر په شوق وخت دی او که د ښځې خبرې ته ډېر په شوق وخت دی. چې درته لګیا شي په شوق ورته چې دا چېرته خفه نه شي. پاکستان کې د ښځو باچهي ده چېرته رانه ونه تښتي، سړي په شوق ورته غوږي شي، د شپې دې ورته څه په شوق غوږي شي او په مینه مینه یې اوري او دا درته لګیا زما پلانۍ جامې نشته، زما پلانۍ د پلانۍ کالي دي زما تاته بالکل څنګه چې وې څنګه چې کالي یې وایي داسې کوئ که نه؟ نو ته وایه چې قوم د قوم داسې وي چې د خدای خبرې له په صفر کې ضرب ورکوي د ښځې د خبرې په مقابله کې، دا قوم بم سبا جنت ته ځي او دا قوم بم بخلی کېږي. بیا په ایمان یې ووایې زمونږ دې وطن کې دا وزیران ګرځي، وزیران صاحبان نه چې تقریر کوي دې قوم ته وګورئ که نږدې نه یې ورغلي اخبار کې فوټو وګورئ ټول ورته داسې ناست چې دی به څه درفشاني کوي، څه به ترې راجوړېږي. حالانکې د وزیر څه خبرې د لوښ پوسکی به باد آمد او به باد را چې څه وایي ټول دروغ وایي، ضیاءالحق چې څه وایي ټول دروغ وایي، جونیجو چې څه وایي ټول دروغ وایي. ټیک شو څه ورته داسې ناست او د قرآن غوندې کلام بیاني الله هغه کلام بیاني چې کوم کلام به جبرائیل یو آیات د اسمان نه راوړو نو د یو آیات په استقبال کې به 80 لکه ملایکې را روان. جبرائیل به حاملو د آیات او 80 لکه ملایکې به په استقبال کې ورسره را روان. هغه کلام بیانېږي د دې قوم حال. پرون دلته یو جنازه وه، زه پکې هم ګورنر صاحب ورته راغلی، نو دا خلک سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. تاسو مات خدای په شرمونو وشرموه، شرمېدل او بې غیرت خوله به مو چینګه کړه، لاسونه داسې ټیټ به م شوي ورته، بیتي به شوي ورته. بیتي پېژنې؟ دا بیتي قوم دی، بیتي دا بیتي لغت لږ پړاو کوي چې دا بیتي قوم. خدای غوندې عظیم کلام، په خدای قسم د دنیا ټول خزائن چې دي په دې کې د چا چې یو آیات کرسی یو آیات کرسی بادیرې تلو یو آیات کرسی دې پکې وویله 40 ورځې د هغه دیرې نه عذاب اوچت شي. د خدای ډېر نومونه دي، ډېر نومونه. هغه ورځ یو بزرګ ته زه تللی وم، ما ته په دنیا کې د رزق فراخي او د آخرت فراخي چې غواړې هر مانځه نه وروستو یو د پاسه 100 کرتې یا وهاب ووایه، والله که په دنیا کې د بادشاه ته هم ضرورت پېښ شي. موږ سره نور څه نشته وروره، نه دولت لرو، نه اقتدار لرو، نه جاه لرو، نه جلال لرو. ایمان هم دا دی چې عبدالرحمان بابا قیدم ده چې اورنګزیب ورته وویل چې کله زما دربار ته راشه او شعر راته وایه، هغه وایي زه نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی، ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی.
زه تا خپل غلام کړم نو زه درته په ایمان وایم چې قرآن او حدیث زما داسې ایمان دی چې د دنیا بادشاہان د قرآن په ګرد کې لګي دا ایمان پیدا کوي او دا غیرت پیدا کوي یا وهابو ارمانځه نه رستو یو د پاسه سل کرتی وایي ته وګوره چې د دنیا بادشاہ 10 روپو نه به الله پاک د 100 کار 100 10 روپو پرون راته یو طالب وویل تا اجتماع کې چې جی 10 روپو نه به د 100 کار څنګه حل ما ورته بیماری باندې نه چې 10 روپۍ او بیمار شو د ډاکټر 100 روپۍ فیس نو الله به دا بیماری نه چې هغه سلونه دې بچ کی کولای شي کنه نو عرض مې دا چې یاد لرئ خدای سره رابطه او تعلق کې عرض د ایوب علیہ السلام بیان بیا پاتې شو اسی یو تپوس مې کولا به بلی جمعې ته کوو میاشتې په خبره څوک پوهیږي چا څه لیدلي دي که مولانا به موظف لنیولي چې دی به وایي چې روژه ده تیره دا میاشت چې کومه شروع ده دا هم لیدلې ده چې د څه په شپه چا لیدلې ده هیڅ نه